سلامونه درنو ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. بیا هم له CS ټوټوریل څخه نوې ویډیو ګوري، هغه هم د واتساپ د فیچرز په باره باندې. یعنې په واتساپ کې موږ څنګه استعمال وکړو، د واتساپ څنګه استعمال موږ وکړو، په واتساپ کې له چا سره څنګه اړیکه ونیسو. د دې مطلب دا دی چې زه نن تاسو ته په دې باندې خبرې کوم چې دا واتساپ چې تاسو کاروئ، چې زموږ تاسو په ټولنه کې اوس کاریږي، که په افغانستان کې او په پاکستان کې په پښتانه کې کاریږي. واتساپ موږ بیخي د زیاتو موخو لپاره کاروو. واتساپ اوس زموږ په ژوندانه کې داسې شوی دی لکه زموږ یو د ژوند یو برخه شي، ځکه چې که هر څه لیږو، که هغه هر څو مهم اسناد دي، که هغه هر څو مهمې خبرې دي، که مهم تصویران دي، که مهمې ویډیوګانې، هغه موږ په واتساپ کې شریکوو. په واتساپ کې شریکوو، د ملګرو سره، د کورنۍ سره، د هر چا سره شریکوو. نو د دې سره ډېر سخت زیات مشکلات تړلي دي، د دې سره سخت زیات ستونزې تړلي دي. هغه زه تاسو ته اوس داسې مثال وایم، لکه تاسې راځئ په واتساپ کې یو ډېر مهم اسناد دي، دا استوئ یو چا ته. تاسې به په بهر هېوادو کې په بهر خلکو څه به تاسې نه یې اورېدلی چې یو څوک په واتساپ کې یو چا ته شی لیږي. هغه هم که څه مهم شیان یې، هغه خلک هغه شیان په دغه کې لیږي، په ایمیل کې لیږي. دا اوس داسې خبرونه شته چې د واتساپ مشر چې دی، یا دغه د میتا کمپنۍ مشر چې دی، دغه فیسبوک چې لري، دا خلک کوشش کوي هغه خلک په نښه کوي چې هغه په افغانستان کې اوسیږي او په حکومت کې دننه کار کوي او د دې لارې څخه خپل ورځنۍ چارې، حکومتي چارې مخ ته وړي یا معلومات شریکوي. دغه واتساپونه چې دی دا دوی پیدا کوي او بندوي، بین کوي. معنا دا په دې معنا چې کله ته راځې یو مهم اسناد لیږې په واتساپ کې، یو خپل ملګري ته یو خبرتیا لیږې د امنیت په باره باندې، د یو نوي کار په باره باندې، یو نوي معلومات له خپل ملګرو سره شریکوي، یا ویډیوګانې شریکوي، یا تصویرونه شریکوي. دې شي ته داسې مه ګورئ چې واتساپ دی زه لیږم، دا نو څوک ګوري، زما او د ده ترمنځ دی. دا خامخا په ټول دغه کې کتل کېږي، دغه تر کوم سیسټم چې دا وځي دا مکمل کتل کېږي، بیا هغو ته معلومات وي، بیا دا ستا شی ستا بل ملګري ته رسېږي. خو اوس زه تاسو ته دا وایم، دا ویډیو زه د دې دپاره جوړوم، زه ما نن په دې باندې دا موضوع ټاکلې ده چې زه تاسو ته داسې لاره وښیم په واتساپ کې چې تاسې د هغې لارې څخه یو شی واستوئ و خپل ملګري ته، او په داسې اندازه یې واستوئ، په داسې طریقه یې واستوئ چې ستا په هغو معلوماتو، ستا په هغه که ویډیوګانې، تصویرونه یې، فایلونه یې، هر څه یې، خبرتیا یې، په هغو به حتی واتساپ لا هم خبر نه شي، واتساپ خبر به نه شي. یعنې دا به داسې ډیټا یې په داسې شکل به لیږل کېږي چې هغه واتساپ هم نشي کولی چې هغه وویني، ځکه چې وینې به یې، خو په پوهېږي به نه چې دا اوس څه شي لیږل شوی دی. ځکه د دې معنا دا ده، لکه زه دا د واتساپ را خلاصوم، زه اوس تاسو ته مثال ښیم، که چېرې تاسې په امنیتي برخه کې، په بله برخه کې مهم اسناد د یو چا سره په واتساپ کې شریکوئ، ایمیل ته لاسرسی نه لرئ یا یې نشئ کولی، نو بیا داسې طریقه وکاروئ. لکه اوس مثال د خبرې، زما دا یو ملګری دی، زه یې را خلاصوم د دې واتساپ اکاونټ، لوړ راځم، دغه کوم ځای چې کیسې نوم نمیشته یا نمبر نمیشته، په دې ځای باندې کلیک کوم، نور لاندې راځم. تاسې دغه د انکریپشن وګورئ. د دې موضوع خو غټه ده چې زه یې تاسو ته مکمله تشریح کوم، خو په لنډ ډول زه تاسو ته داسې وایم، د انکریپشن معنا دا ده کله چې موږ تاسې دغه سیټینګ په خپل واتساپ کې وکړو، له هغه وروسته دغه کس او زما ترمنځ دا اړیکه په دې رقم کېږي، که زه چیرې یو تصویر درته لیږم، یا هم درته ویډیو لیږم، یا هم فایلونه نور معلومات لیږم، دا به په داسې شکل لیږل کېږي چې واتساپ به یې لا حتی هغه پېژني نه چې دی کس و دې ته څه شي لیږلي دي. دا واتساپ موږ تاسو ته په اختیار کې راکړی دی دغه اپشن. یعنې که چیرې وایي چې ته ډېر مهم اسناد لیږې، یا ته نه غواړې ستا په اسنادو څوک خبر شي، حتی دوی خپله وایي چې واتساپ لا دا نشي چې کولی. ځکه د دې معنا دا ده د انکریپشن چې دا ستا معلومات چې دي، لکه اوس زه یو چا ته خبرتیا لیږم چې سلام فلانی ته چیرې یې، یا زه په فلاني ځای کې یم، دا معلومات راخیستل کېږي. یو مثال یې زه تاسو ته وایم، داسې لیکل کېږي 101000000 جلا جلا په دې رنګ باندې نوشته وي، په دې ډول باندې نوشته وي. کله چې هلته دته ولېږل شو، دته ورسېده، بیا بیرته ډیکریپټ کېږي، معنا بیرته هغه خپل حالت ته رااوړي، تر څو پورې چې دا پر لارې تر دې سیسټم وځي، تر دې لاره تېرېږي، دا معلومات هغه په بل شکل باندې وي. یعنې هېڅوک د هغه څخه ګټه نشي اخیستلی، نه ورباندې پوهېږي چې دا اوس څه شي دي، د څه شي لیږلي دي، او نه بیا دوی ډیکریپټ کولی شي. دا یوازې هغه په موبایل په هغه اکاونټ کې ډیکریپټ کېږي، معنا بیرته خپل حالت ته راوړي کوم چې تا دلته انتخاب کړی.
لکه اوس مثال د خبرې هغه کس چې تاسې انتخابوئ رابسئ په دې انکریپشن ته. په انکریپشن کې تاسې څه شي لرئ؟ ګورئ دا د لومړی یا دا هم کوډونه دي چې ته کوډ ورکولی سئ یا هم دغه سکیورټي کوډ دی دغه سکین کوي په موبایل باندې. یو موبایل به راواخلئ د بل ملګري په موبایل کې به دغه ځای راخلاص کړئ، دا ځای به راخلاص کړئ. د بل ملګري په موبایل کې به هم همدا ځای راخلاص کړئ. له هغه څخه وروسته به څه شي راولئ؟ دغه سکین کوډ به ووایي. ګورئ دلته لیکلي دي to verify that message and call with دغه نمبر end to end encrypted scan this code on other device and the device you can also compare the number above instead. معنا دغه هم کارولی شئ د دې پر ځای. نو تاسې به د دې نفر په موبایل کې دغه سکین کوډ ووهئ. دا به داسې کیمره راواړي لکه اوس ما د موبایل کیمره خو راوښته ده خو بنده ده. نو هغه کم کوډ چې په بل موبایل کې تاسې د واتساپ راوړلی دی هغه به ورته ونیسئ داسې. نو دا خپله دغه کوډ چې دی سکین کېږي او دوی یو له بل سره کنیکټ کېږي. له دې څخه وروسته کله چې تاسې دې کس ته چې تاسې دغه ورسره ویریفای کړی یې دغه end to end انکریپشن چې دا تاسې انیبل کړی یې، له دې څخه وروسته تاسې مهمه ډیټا هم لیږلی شئ په واتساپ کې، مهمه خبرتیا هم لیږلی شئ. تاسې به د واتساپ لخوا هم نه چکېږي او تاسې به د واتساپ لخوا کوم مشکل یا ستونزه هم نه جوړېږي. نو درنو دوستانو دغه یوه ویډیو ستاسې د معلوماتو دپاره ستاسې د لاسرسي دپاره د دې دپاره چې تاسې ورسره هوسا یاست او ورسره ورباندې پوه سوي یاست. ما دا ویډیو ستاسې لپاره جوړه کړه. هیله ده چې ستاسې د خوښې وړ ګرځېدلی وي او ستاسې لپاره به یو څه ګټمنه وي. تر بیا پورې د الله په امان.